فری حج چې دا به تاسو څنګه کوئ؟ په سعودي عرب کې دا یو کمپنۍ والا دي، دوی هر کال په غریبانو باندې حج کوي. ډېر کسان ماته میسجونه کوي چې ډېرو کسانو په دې باندې ویډیو جوړه کړه، تا تر اوسه پورې په دې باندې ویډیو نه دی جوړه کړې. نو ته مهرباني وکړه موږ ته تفصیل سره په دغه دې باندې ویډیو جوړه کړه. هغه فری حج لپاره به موږ اپلای څنګه کوو. ډېرو کسانو خو په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړې دي، خو چا د دې مکمل طریقه چې دا هغه نه داخلي. دا یو څو خبرې دي په دې باندې تاسو لازمي عمل وکړئ. هر کس د دې لپاره الیجبل نه دی. کوم کس چې په سعودي عرب کې دی او د هغه اقامې کې 4 میاشتو نه بره ټیم دی، نو هغه د دې لپاره الیجبل دی. کوم کس چې د 4 میاشتو نه اقامې کې کته ټیم یې هغه د دې لپاره الیجبل نه دی. او که تاسو سعودي عرب نه اوټ یې، مطلب تاسو پاکستان کې یې، دوبۍ کې یې، قطر کې یې، نو تاسو د دې لپاره الیجبل نه یې. چې فضول ټرای چې دا هغه مه کوئ. اوس په دغه د حج لپاره تاسو اپلای څنګه کوئ؟ زه به د موبایل سکرین ته تاسو ته به زه سټیپ بای سټیپ ښیم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د ویډیو ځان سره لایک کړئ، او که دا انفارمیشن ستاسو خوښ شو نو دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم ګوګل کروم چې دی دا به اوپن کړئ. په ګوګل کې به تاسو دغه ویب سایټ چې دا به تاسو سرچ کړئ. صحیح ده؟ که تاسو دا ویډیو په یوټیوب باندې ګورئ نو دا به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي، او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو اولنی کمنټس کې به دا ویب سایټ لینک تاسو ته میلاو شي. صحیح ده؟ بیا دغه کوم اولنی کوم ویب سایټ چې دا به تاسو اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړئ نو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي. صحیح ده؟ دې کې تاسو ته ښکاري کلیک ټو رجسټر فار حج. نو دغه دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته کې تاسو ته ښکاري د دې ټرم اینډ کنډیشن چې دی هغه تاسو به وګورئ چې ستاسو عمر چې دی هغه د 25 کال نه بره پکار دی، او دې کې د عمرې والا چې دی او د وزټ ویزې والا چې دی هغه پکې انکلوډ نه دي. صحیح ده؟ دغه شانتې نور پکې ډېر زیات کم د دو طریقې کار چې دی هغه به تاسو پکې وګورئ، او بیا به تاسو کته د ایګري باندې به تاسو کلیک کړئ. ایګري باندې تاسو کله کلیک کړئ نو بیا تاسو کته کنټینیو ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به لغونې لاندې راشئ، د کوم د سور اپشن چې دې باندې به تاسو کلیک کړئ. بیا به تاسو ځکه یس باندې کلیک کړئ. یس باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته به اول نه خپل د اقامې نمبر ورکړئ. زه خپل د اقامې نمبر انټر کوم. لاندې تاسو بیا ښکاري دي چې تاسو کوم ځای نه یې، ریاض نه یې یا مدینې نه. نو زه مدینې نه یم، زه پکې دا ورکړم کنټینیو باندې به زه کلیک کوم. دلته به خپل کوم مکمل انفارمیشن چې دی هغه به پکې ورکړئ. دلته به خپل نوم ورکړئ، دلته به لاست نوم ورکړئ، دلته به د فیملی یو ممبر نیم ورکړئ، دلته به خپل د موبایل نمبر ورکړئ. بیا دلته تاسو بیک اپ نمبر چې دی هغه پکې هم ورکړئ. که تاسو سره دویم نمبر یې، دویم نمبر به پکې هم ورکړئ. صحیح ده؟ او تاسو د کوم ځای نشنل یې هغه به تاسو دلته سرچ کړئ. مطلب د پاکستان یم، د پاکستان پکې ما سرچ کړ. دلته به خپل ډیټ اف برث پکې ورکړئ. ډیټ اف برث لاندې به تاسو ورکړئ، سټي په پکې ورکړئ. تاسو کوم ځای کې، زه خو جده کې یم. دلته به لاندې خپل د کفیل کوم نوم چې دی هغه به ولیکئ، بیا به کنټینیو باندې کلیک کړئ. کنټینیو باندې چې تاسو کله کلیک کړئ به داسې یو انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي. دلته دوی وایي چې تاسو ځان سره بل څوک شاملوئ، نو زه به نو باندې کلیک کوم، بیا به کنټینیو باندې زه کلیک کوم. نو داسې انټرفیس چې دی دا به تاسو سره اوپن شي. دې کې به تاسو مکمل ډیټیل چې دی هغه به تاسو ته راکړي. بیا دلته تاسو ته ښکاري د کمپلیټ باندې به تاسو کلیک کړئ. دا تاسو ته ښکاري ستاسو کوم رجسټریشن چې دی هغه بالکل کمپلیټ شو. نو دغه طریقې سره تاسو د حج لپاره بالکل فری رجسټریشن چې دی هغه تاسو کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ، او د دغه شانتې انفارمیشن لپاره زموږ دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ. د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.